هغه زندق د زمانې دی، دا د اسلام دشمن دی، د ده نه لوی ګمراه بل نشته دی. په دې پاکستان کې یو مولا دی، مولا نه دی، زه ورته ډم وایم، ډم دی، مفتي نوم یې پیښی دی، په دې پنجاب کې دی، قرقلي په سري او زه یې نوم اخیسته نه غواړم، د ده دا فضول نوم اخیسته اړو په کار نه. او چې کم خلک د هغه خبرې اورېدلې پېژني، د ډمو سره به د تعلقات یو، ډمو جنکو سره به د خبرې کوي، د ډمو سره به د ویډیوګانې راځي. او هغه ډم ابل ورځ دا انټرویو ورکړی ده، ما ته چا د هغه کلیپ راولېږل. یو کس ورته وایي چې دا شراب یہ اس کو کس نے شراب کہا ہے، یہ شراب ہے وای، یہ تو الکوہل ہے وای. آہا ہا د الله د نبی خبره صحیح شوه که نه؟ وایي دا خو الکوهل دی، وایي دې ته چا شراب ویلي؟ د الله نبی فرمایلي اسکی به شراب نوم به ورله بل کېدي، هغه دغه شان بدبخته وی، دا د ده په شان زندقان وی، دا د ده په شان ملحدین او دغه رنګه هغه ګنده خلک به یو ګنده طبقه وی. او هغه ته دا سوشل میډیا د قصد مفتی لیکي، مفتی نه دی، نه عالم دی، نه خبرې د عالمانو. دا داسې کسان کافر ساتي، دا په پیسو ساتي، دا داسې خلک دوی له باقاعده د بار نه فنډینګ کېږي چې ته د دین په نوم باندې، د اسلام په نوم باندې خلک د اسلام نه متنفره کړه. کله په حدیثو پسې غپېږه، د نبي علیه السلام حدیثو باره کې خبرې کوه ګډې وړې، کله د صحابه کرامو باره کې غپېږه او فضول خبرې کوه او بکواس کوه او پټکې مو وهه او شو شام دیني جوړه که او ځان باندې چې کوم دی هغه حلیه وغیره د عالم جوړه که او ځان باندې مفتي او د ملا صاحب نوم کېده. دا نه مفتي دی او نه عالم دی، چې دی د قرآن او حدیث دشمن دی، دا زندق د زمانې دی، دا زندق د زمانې دی، دا د اسلام دشمن دی، د ده نه لوی ګمراه بل نشته دی. دا همیشه د پاره کافرو ساتلي دي کسان. تاریخ چې وګوري، په تاریخ کې همیشه داسې خلکو اسلام ته نقصان ورکړی دی، څنګه چې عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه فرمایلي وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. دین ته درې طبقو نقصان ورکړی دی، دین درې طبقو بدنام کړی دی، دین درې طبقو خراب کړی دی، دین کې فساد درې طبقو پیدا کړی دی. یو بادشاه دی چې بادشاه غلط راغو حکمران، دا چې ډمی قوم به ډمی ډمانو ته به ازادي، چې دا ظالمي قوم کې به ظلم رواني، چې دا قاتلي په ملک کې به قتلونه کېږي، چې د کې کوم مرض دی هغه مرض به قوم ته منتقل کېږي. دا یاد ساته. یو حکمران چې کله د کې عدل نه و، د کې انصاف نه و، نو د ده د لاسه به معاشره تباه کېږي، ځکه دا به ډمانو ته ازادي، بې حیا خلکو ته ازادي، بې دینۍ دپاره ازادي، دی به دا شی نه. او بل و احبار سوء، ناکار مولیان، و رهبانها او ناکار پیران، دا درې طبقې دین تباه کوي. بادشاہ ځکه تباه کوي چې بادشاہ سره ټول اختیارات، زه به هم په تقریرونو ځان مړ کړم او بل مولوي صاحب به مړ کړي او بله موده د جمعې ورځ ده او دا درزا به هم جوړه کړي، دا بیانونه به کوو. خو زمونږ د تقریر په مقابل کې به بادشاہ یو اډر جاري کړي د بېدینۍ د کلاهوالو، تقریر ساسرو خواري ضایع شو. که څوک د الله نه یریږي خو دا ګناه نه به ځان وساتي، که نه بس بېحیي به عام کېږي، بېدیني به عام کېږي، بس ظلمونه به عام کېږي. او بل ناکاره ملا دی چې د قرآن او حدیث نه وایي، په قیسو باندې د ټیم پاس کېږي، پلانې والو ته پلاني دیوال روان کړو، پلاني دا چلو کو، پلاني ځای کې دا چلو شو، پلانې قبر کې داسې وکړه. لکه ته د قبر خبرې څه لګېږي؟ دي دنیا د ژوند خبرې وکړه موږ ته. دلته الله او رسول موږ ته څه ویلي دي؟ دلته د قرآن او د نبي علیه السلام حدیث ما ته څه وایي؟ دا راته ووایه. دلته خبرې کوه، قبر سره به ګورو چې کله ورشو، فلانی قبر کې را پاسې دو، فلانی قبر کې دا چلو کو، فلانی قبر کې دا چلو کو. تا ته ټلیفون کړی که تا کیمره وړې والته دروغ څه لوې بکواس څه لکې؟ زمونږ نبي چې څه ویلي د قبر باره کې بس همغې باندې زموږ ایمان دی، چې که مؤمن دی د لپاره نعمتونه دي او که مجرم دی د لپاره عذاب شته، هغه بیا وروستو خبرې دي. او دا ته چې کوم سوی او دا قیسې دي جوړې کړي، قبر کې دا وکړه او دا یې وکړه، فلاني ته لاس را وکړه، فلاني له ډوډۍ ورکړله، او فلانی چې کوم دی هغه خپل پیر ته آواز وکړو، د قبر نه راغی هغه هندوستان ته ورته راورسېده. دا دروغو قیسې د جب کې وساته، دا دروغ خبرې د جب کې وساته. دا قرآن او حدیث خلکو ته بیان کړه. دا قوم په کم طرف روان دی؟ قوم په شرک کې مبتلا دی، بدعاتو کې مبتلا دی، د الله دین نه پیژني، اسلام نه پیژني، د قرآن او حدیث نه غافل روان دی. دا معاشره کم طرف ته روانه ده؟ ته څه ویې لګې؟ او بل ناکاره پیران دي، په شفونو باندې کارونه روان دي، روزګارونه، او په مسجد کې وګډېږه او بس په هغې کې چې کوم دی ټوپونه ووهه او بازینګړې پکې واړوه او دا جي پیر صاحب دی وایي.
نه چاته قرآن او نه چاته حدیث بیانوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دین دې طبقو تباه کو.